ورن څه کار کړم شو کوي خاجي आवाज لپاره تاسو ActiveX controls click لاندې چې دا میډیا پلیئر موږ راوړو یک میډیا پلیئر خوب الکدمی چی قسم یک آواز پلی میشه مثل که جنرال میډیا پلیئر هست همین قسم یک صدا دمی پلی میشه خب اول باید چی قسم شما چی بکنیم یک بٹن میارم بینام میتونم پلی دا تیار جور شوی دی ښه دا میډیا پلیئر ګورې دا تیار جور شوی دی صحیح ده په پروګرامینګ کې بیا موږ کولی شو چې دې فارمټ شو یو شی بل شی دې کې دومره غن ځکه دې کې تیار جور شوي شیان دي په دې خاطر خب من اینجا یک خاندان پلی میکنم ببین چی قسم I do songs. अभी एक खानदान है सोयर द ड्राइवरी पेस्ट में कौन आस्था ड्राइवरी बना में चेस उर्दू गज़ल डॉट mp3 सही है उर्दू गज़ल डॉट mp3 شما باید اینجا بیایی also on علمانه میفهم که نام یازی میډیا پلیر چی است این باید تغییر شود صحیح است این نه که کلان نام است ویندو میډیا پلیر چی من میفهم که میډیا دی میازا string یک چی گرفتم به ای چی صاف میکنم پات یو پات چې کوم دا ادرس یو سندر هغه ورکړم a is equal to demonstration d double dot slash urdu غزل dot mp3 د a چې ثبت شو خب د a چې ثبت کردیم آدرس یا نام ازون خاندان media dot url is equal to a url پاتش خب در کدام جای وقتی که شما در یک براوزر وبسایت میتی وبسایت در کدام جای میتی با urlش است صحیح است وقتی که در میدیا یک خاندان در میدیا پلیر یک خاندان پلی میشه در کدام یکی پلی میشه با url میگه صحیح است دا مختلف جو تکومه میډیا ډاټ فایل نیم هم راځي خو خیر اوس هغه بیا په ورژن کې فرق دی فایل نیم هم راتلی شي او دا هم راتلی شي هغه بیا صرف په ورژن کې فرق دی میډیا ډاټ پلی اوس ګورو چې میډیا پلی کوي که نه پلی کوي پلی شو stop diga muksam ne chas ade je bas bale chi aha button is on
کمان پته یو ساده کوډ نشو په دې خو کوډ دا خو تیار شوی شی دی نو دې خو کوډ نشي کولی موږ په یوزر کې چې کوو سره موږ هغه کې داسې یو خو ته خو ما پرېږده که نه خو ته خو ما جوړ سړی نو ته خو اول وګوره چې څه رقم پلی کېږي نو په یوزر کې خو ته کلیک نه کوې نو ته خو ما پرېږده یې که نه ته خو ما جوړ سړی دا خو صرف طریقه چې څنګه راځي څنګه پلی کېږي خو درته ښایم چې هغه طریقه نو تاسو ته جواب ورکړم کېږي نه پرې پوهېږي نه خلاص داسې سوال به وکړي چې کافر یې مولا کوم کافر خب اینجا یک چیز دیگه ما داریم ببینید خب های رجیستر نیست اگه چیز میں رجیستر می بود بعد بسیار خوب بود در میڈیا پلیر اینجا یک کامن ڈالا کنترول باکس یک آپشن شما داری یک آبجکت است مایکروسافت کامن ڈالا کنترول ایال رجیستر نیست می ورزن خب این باید چطور استفاده میشه وقتی که اینجا کلیک میکنی تو را میبره که از کدام جا انتخاب میکنی اون پلی میکنی گوری حالی در زیر ازی بٹن ای هر وقت کلیک میکنی هم یک خاندان پلی میکنی حالی که ما دیگه خاندان پلی میکنیم گوری چطور میشه دا کوড به تغییر کنو بیا بیا تو چرا؟ ویژوال بیسیک کې داسې کېږي چې دلته کلیک وکړل تا نه غواړي چې کوم ځای کې دا هغه د هماغه فرق کېږي ها او دا رقم حساب په دې کې شته خدا رجیستر نه نخوان دمی هم است مگر دمی رجیستر نیست اینجا بटन کلیک کردم میتونی مثل براوز اینجا کلیک میکنی در هر جای که خواندن ما شو چی میکنی انتخاب میکنی بس سلکت میکنی بس پلی این خو یک خواندن پلی میکنی خو این خو طریقه‌اش بود که شما چطور میتونی اینا چی بکنی پلی بکنی علی وقتی که یوزر چی باشه وقتی که یوزر غلط پاسورد بتا چطور پلی شو درازم تاسو یو شان دغه نه کوم ابل خو افروادم کړو تا خو افروده کړو چې تاسو څه आवाज ثبت کړئ نو نه راوړل شما نه وځي نه خاندان خو ماده ته نه شي خطرناک आवाज را پیدا کړي چې کله یو څوک کمپیوټر ته نه وځي او خطرناک आवाज وډار شي صبر کو چې یو قسم کېدای شي خیر زه به ریکارډ کوم وړه خبره یو بل چل وکړو خیر سافټویر یک یوزر جور میکنم زود دیگه اون کور نمیکنم خطرها که شما باید user اینجا میگیرم پاسورد the format name خو رنگ اگر تغییر و اینجا هم فایل شکم بیاد نام اگر تکست باکس تکست زیرو است و دا اینجا میل اینجا ما میارم یک تکست باکس دیگه این تکست باکس نام چند باشه تکست 1
و دمی تکست 1 بای دیفالت چی هسته؟ صفر هسته. بای دیفالت دمی چی هست؟ صفر هست. وقتی که 3 بار پاسورد غلط شو همی صدا باید بکشه. 3 بار خونه تو خپل پیګې درې واره چې پاسورد غلط شي معلومه خبره تاسو ته یو بار څو چې مطلب غلط وي ښه همی ټیکسټ باکس ایما سیو میکنم فکر بکنید که امی فارم که هست EMP هست امی فارم باید وارد شد اگر پاسورد صحیح بود امی فارم باید چی شد وارد شد وی فارم خب الیمنت یوزر اینجا چی میارم میدیا پلیر میارم اما رایت کلیک میکنم نام ازی میدیا شد در پراپرتیز میں فارمیٹ ویزیبل چی هیچ ویزیبل نباشه خلاص آل بٹن آوردم خب let me dot text 0 dot value is equal to quotation افغان اگر افغان بود چطور شد دو سندی open forum come forum EMP is if اگر me dot اگر text 0 dot value not equal to افغان اگر دیگه چیز کس انتر میکرد افغان نبود text 1 dot value is equal to text 1 dot value جمع 1 نو text 1 یک کادا چی شد؟ جمع شد خب if هم end اگر if خلاص شد اینجا ما میان variable دیم a as a string a is equal to quotation d double dot slash abc dot mid अगर text 1 dot value greater than 3 then अगर ऐसे इजाफा शुद then बस तो शो media dot url is equal to a media dot play और आखिर हम चीज and अवल अफगान की सही है बिल्कुल सही है خب صدا آمد پلی شد مگر این چیز باید چطور شود اون یا اون ایرور رزوم نکست بطور که نور با پاش مشکل څنګه شي حل شي یعنی هغه کوم شی چې موږ غوښتو هغه صحیح وخا اینجا اون ایرور غلط باز باخلا او دې کې غږ په سپیکر یې مولا کوي ها او د سپیکر لاندې خلک وګوري چې رئیس وخت تیر دیگه خو میفهمه خو دې چې زه خو بسیار خو بلد اوس په پوه شو انور دا چې وشي نور ډیزاین نه دا هم لاک شي این لاک شو و دیگه همون کسم جریان داشته باشه استاپ نشو اما چیز آواز نور این قلب شو که کس هیچ نبودانه که چطور از کدام ما سارا باور که صحیح با مشکل آسان کن نور آوازونه دی تاسو کول شي دی بل شي آواز خطرناک آواز هغه تا چې څوک وډار شي نو مشکل ښه په دې خو پوه شوي که نه کوم سوال پرابلم خو نشته هېڅ نشته تاسو وګورئ که چېرته تاسو په کمپیوټر کې دا افیس کې فرق وي ښه
که چېرته دا مایکروسافټ کامن ډایرکټ کنټرول دغه وګورئ کار یې کوو نو دا ډېر مهم اپشن دی نو د دې په واسطه باندې دا بیا موږ پات غواړي کلیک کوو چې کوم ځای کې ته به شي انتخابوي لکه میډیا پلیر راکنده ده ښه نو بیا په همدې طریقه باندې کېدلی شي خو دا دلته رجسټر نه ده ښه دا وایي چې you don't have the license required to use د لایسنس موږ سره نشته ښه چې دا موږ وکړو نو دا چې دا بیا دې ته ضرورت نه وي چې مثال ته به د بټن لاندې یو سندره ورته راکړې بټن به کلیک کوه ته هغه سندره غواړي چې هر ځای کې ورته انتخاب کړه سندره هماغه ورسره کوم کوي صحیح شوه او بله خبره ده چې په دې کې موږ ویډیو هم پلی کولی شو امی یک به نام نایس غزل چی هست دی اول باید دی اول گوری خواه دات اف ال وی را چی شده اف ال وی خواه ای را ما در ड्राइवरी چی کردیم سافت کردیم تو لکه آقا ملیزی چی شده و آقا سنگو تمام آقا خلاص گوری خواه dim b as a string b is equal to quotation d double dot slash chibut nice dot flv here media dot url is equal to d media dot play अगर इन भाषा دا بعضې کوډونه داسې وي چې هغه کوډ صحیح وي خو بیا هم دوی تا ته د ایرور نښانه درکوي دا ایرور ختموي د باندې ښه دا اف ال وي نه پلی کوي دا اوس مشکل ده ښه دا د وینډو میډیا پلیر دی ګورئ ښه هغه غزل چې د هغه څه شي ده اف ال وي ده ښه نو هغه څه پلی کوي ای وی آی دغه پلی کوي دا خو د وینډو دې خو پوهېږئ که نه دا میډیا پلیر تاسو ولې انسټال کوئ کمپیوټر کې هغه وجه دا چې هغه د وینډو میډیا پلیر چې هغه نه پلی کوي د دې لپاره به فارمټ فیکټري ته راشو ټو ای وی آی پلی کوي انشاءالله ښه डी ड्राइव के हमारा इंतखाबो ओके और स्टार्ट कार करी इंशाअल्लाह कल कंप्यूटर में हैंग से का रावसु जब तवज्जो तौर को डॉट लाइव دا د تاسو خو شرط دا ده چې فایل تاسو باید ای وی آی ځکه دا پلیس ده دا د چی ده ای وی آی نه هغه خو بیا بل شی دی هغه خو بیا پروګرامینګ ورته کوي بیا سر فارمټ کار کوي چه؟ پوه نه شوم بل ورژن کې کېږي که نه اوس د یو سوړ پوه نه شوم بیا هر یو خاندان چې راوړي کولی شي خو فارمټ به ای وی آی وي صحیح ده ویلکم صاحب شما فهمیدی با خدا که حقیقت کوم سافټویر هغه به زه درکړم اوله خبره هغه به زه درکړم تا ته نور ښه په دې باندې هم پوه شو په دې کې هم مشکل بس چپ ساتي تاسو خو یې لکه چردونې ته رسېږي ښه ګورو چې نور څه شي پاتې دي نور بیا موږ انشاءالله
سبانا سبانا موږ دا ټیبل سره وصل کوو ډول بکار کوو او دا مین او چایلډ باندې بکار کوو او د هغو نه بعد بیا چې دي حساب کتاب خو نن تاسو طریقه ښیم چې څنګه موږ د فارم نه ریپورټ واستولی شو صحیح ده استاد دا ریلیشنشپ په ټولو کې اخره وای ته اوس مې ویل سبا به کار کوو اوزبکي خو نه غږېږم خو پښتو وایم امپلای نمبر امپلای یک टेबल از این چی جور میکنم ریپورت جور میکنم یک چند ریکارد انتخاب میکنم ریپورت خود اول شما نخواندی علی ریپورت عادی جور میکنم به خاطر که را بفهمی ریپورت خود بعد دیگه چی است با بفهم کار میکنم ان شاء الله خب یک ساده ریپورت جور میکنم ببینی ریپورت ویزارد از کدام تیبل جور میکنی ریپورت به خاطر چی است به خاطر پرینت کردن صحیح است اینا نیکست اسندینگ نمیخوایم به شکل تابلر میخوایم فینیش این یک ریپورت ما جور کنیم عنوان از ریپورت است امپلای فارمیشن ریپورت عنوانش شد و هم را انتخاب میکنم میایم در فارمت نه در فارمت نه در ارنج یا به شکل تابلر میگیرم امپلای نمبر کم خود باشه نام کم خود باشه جواب کم خود باشه او همه کسی مثال است انتخاب اینجا گرید لاین هم میتونم به این شکل یعنی شما یک ریپورت جور کردید این ریپورت به خاطر چی است؟ به خاطر پرینت کردن است چاپ پرکوش دیتا ریپورت صحیح کنم ولی این ریپورت خو اینطور نمیشه که شما از چی واز کنید از اینجا واز کنید نه این وقتی که بٹن کلیک بکنید این ریپورت واز شده نام ریپورت چی است؟ حالا که شما در دیزاین بیایی کلیک میکنید اینجا پرینت علی اتومات پرینت کردن میتونی و پریویو کردن میتونی که اول ببینم که چطور است خو همین پرینت پریویو که است پرینت پریویو یک بار دیده میشه یو بار استاس پرینت پریویو جوړ کړئ او ضرورت نشته چې ما تر اخره پورې وي اینطور نیست که شما رو چی کنید به طور مثال پیشتر دو سی دات اوپن فارم بود علی اوپن ریپورت نام ریپورت چی است ام پی کاما اینجا ما میخوایم که پریویو به شکل چی نشان بدم پریویو اینجا ما کلیک میکنم این ریپورت در ریپورت را برم علی از اینجا چی است پرینت است این چی است این چی است پی دی اف نور ټول اتی کولای شي ما میخوام که را با اکسل چی کنم ما میخوام که را پرینت کنم و اگر میخواهید که نه چطور شود از کدام نفر ریپورت که ما میخوایم او باید بر ما پرینت شود صحیح است از کدام نفر ریپورت که ما میخوایم او بریم چی شود پرینت شود به طور مثال اینجا خب ببینید do similar open report name report quotation comma see preview comma quotation employee number is equal to enter any employee number یک پارامیتر برتان میتا و دیگه خلاص سیوم آیدی کلیک میکنم کیا سیوم آیدی سهیل باز کلیک میکنم 1 and پولیس روی کلش کدام سوال شما در کدام جا نفهمیدی تا
ششم kiasi jamaa دیگه او ضرورت شما اگر بعدی خرج میکنی یا منه مارچ که باشه خونج من کم سوال پرابلم نداره ان شاء الله دا سیستم متوسط بجای اینه اگر مثال نسکیوری از دیگه تیبال چی کنیم این مثال نام سیم چهار میکشیم مثال یک کیوری یا چند تیبال جور میشه نه از تیبال دیگه است غیری نه هیچ نفهمیدم دا یو استاد مثلا دا یو ټیبل جوړ کړی دی کنه استاد دا وایي چې یو بل ټیبل سټوډنټ په شکل کنه او بل یو سټوډنټ موږ یو کس ریپورت کو پرینټ کو استاد هغه خبر ته هغه بیل باټن جوړی کړه او نو خلاص مسؤلیت نه ښه خبر دغه سم کېدلی شي بعد شما میتونی یک بटन باشه اینجا آپشن باشه آپشن 1 انتخاب کو که آپشن 1 بخاطر استودنت باشه آپشن 2 بخاطر ام پی باشه اگر این استودنت انتخاب باشه عادی باشه چندان خوب سبب ان شاء الله مهم هغه سبب غرض نه کوي سبب ان شاء الله دغه شان باندې کار کوو چې د ډیټابیس هغه مهم پړاو ته اوس راورسېدو دا اوس خو ټول غب شپ وو دا اوس کوم چې تیر شو چې دا کتر کولې غب شپ وو خو مهم پړاو چې دا هغه بل دینه بعد ان شاء الله غب شپ نه وو سم درشونه وو نه کوي